Hello guys and welcome back to another amazing lesson. In this lesson, I've prepared for you two pronunciation guidelines, which by learning them, you'll be able to read English words correctly. The English by Pashto channel لیدونکو ته سلام. د نن په درس کې به موږ او تاسې دا زده کړو چې څرنګه انګلیسي لغتونه په صحیح توګه باندې تلفظ کړو چې دا درس په اصل کې ډیر مهم دی د هغو کسانو لپاره چې نه پوهیږي انګلیسي لغتونه څرنګه صحیح ووایي یا تلفظ کړي. په دا درس کې زه تاسو ته دوه لارښوونې کوم چې د هغه په واسطه تاسې به وکولی شئ نور د انګلیسي لغتونه په صحیح توګه باندې تلفظ کړئ. راځو د درس پر لوري. The first guideline: if there is two vowels in a word, the first vowel sounds like its alphabet name and the second vowel is silent. لومړی لارښوونه: که چیرې په یو لغت کې دوه آواز لرونکي توري وي نو لومړی واول توری یا آواز لرونکی توری خپل د الفبا په شکل آواز لري یعنی اوږده آواز لري او دوهم آواز لرونکی توری یا هم واول توری بې آواز یا سایلنت وي. مثلا ګورئ ای توری په دوه رقمه تلفظ کولی شو. یو یې ای چې کټ مټ څرنګه چې په الفبا کې راغلی وي همهغسې تلفظ کیږي لکه ای بی سی ډي. دلته ای اوږده تلفظ شو. بل بیا ا چې دا لنډ آواز دی. نو که چیرې په یو لغات کې دوه واول یا آواز لرونکي توري وي لومړی توری اوږده یا هم څرنګه چې په الفبا کې ویل کیږي همهغسې آواز ورکوي او دوهم آواز لرونکی توری سایلنت وي. مثلا په دا لغات کې موږ دوه واول توری لرو نو لومړی واول توری خپل د الفبا په شکل آواز ورکوي او دوهم واول توری بې آوازې یا سایلنت وي. اوس دلته موږ بیک وایو بیک ای لکه څرنګه چې په الفبا کې ای توری ویل کېږي همهغسې اوږده آواز ای ای هیڅ فرق نه راځي. بیک ای سایلنت دی موږ بیکي نسو ویلی بیک. ډریم ګوره په دا لغات کې هم دوه واول توری راغلی دی ای ای نو لومړی واول توری کټ مخ پر د الفبا په رقم ویل کېږي ای د الفبا ای بی سی ډي ای ای څرنګه چې په الفبا کې ویل کېږي همهغسې دلته تلفظ کېږي او دوهم واول توری سایلنت دی نو دلته ای راغلی دی ډریم ډریم. these په دا لغات کې دوه واول توری دی لومړی واول توری کټ مټ خپل د الفبا په شکل آواز ورکوي او دوهم سایلنت وي. ګوره these دا داسې نه ویل کېږي دیسي these. ګورې په دا لغات کې آی سی ای اوس په دا لغات کې دوه واول توری دی آی او ای نو لومړی واول توری خپل د الفبا په شکل آواز ورکوي او دوهم سایلنت وي. آی الفبا په تورو کې دا آی ویل کېږي آی نو دلته هم آی او ای سایلنت دی آیس آیس نو موږ آیسي نه وایو آیس وایو آیس ای سایلنت دی. په دا لغات کې همدارنګه دوه واول توری لرو آی ای نو لومړی واول توری خپل آواز لري خپل د الفبا په شکل آواز لري او دوهم سایلنت دی. د پی وروسته آی دی او ای سایلنت دی آی پای پای. ملګرو که چیرې تاسې واول توری نه پیژنئ موږ په انګلیسي ژبه کې شپږ ډوله واول توری لرو ای ای آی او یو او همدارنګه وای چې د هغه دپاره ما یو مکمل درس جوړ کړی دی چې د هغه درس لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن یا توضیحاتو کې ږدم او همدارنګه د دې ویډیو په پای کې هم ږدم تاسې کولی سئ هغه درس هم وګورئ. په دا لغات کې هم دوه واول توری لرو نو لومړی واول توری مو او دی او دوهم ای دی نو او خپل د الفبا په شکل آواز لري او ای سایلنت دی. دا څنګه ویل کېږي ډرون ډرون او درو ډرون ای سایلنت دی ډروني نه ویل کېږي ډروني. په دا لغات کې هم دوه واول توری لرو نو لومړی خپل د الفبا په شکل آواز لري او دوهم سایلنت دی. او نو لومړی واول توری اوږده آواز لري او سوپ او سوپ 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 نه ویل کېږي سوپ. همدارنګه په دا لغات کې هم دوه واول توری لرو لومړی واول توری مو یو دی نو خپل اصلي د الفبا توری آواز لري یو یو سو سو ای سایلنت دی او همدارنګه په دا لغات کې لومړی واول توری یو دی په دا کې هم لومړی واول توری خپل د الفبا شکل آواز لري او دوهم سایلنت دی
cu cute cute. دوستانو د موضوع څخه د باندې تاسو ته به هم دا سوال پیش شوی وي چې سی توري ځینې وخت د سین آواز ورکوي او ځینې وخت د کاف آواز ورکوي. لکه په دغه لغات کې کیوت دلته د کاف آواز ورکړی دی او په دا لغات کې آیس یخی دلته د سین آواز ورکړی دی. نو تاسو ته به هم دا سوال پیش شوی وي چې د سی توري په کوم ځایو کې د کاف آواز ورکوي او په کوم ځایو کې د سین آواز ورکوي. د دې لپاره به تاسو ته یو لارښوونه وکړم. په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې که چیرې د سی توري مخ ته آی یا ای توري راسي نو په هغه وخت کې سی د سین آواز ورکوي. د دا دوه حروفو چپه چې هر څه راسي بیا د کاف آواز ورکوي. په دا لغات کې هم دوه واول توري لرو ا او ای. نو لومړی واول توری خپل د الفبا په شکل آواز ورکوي ا ف فیم فیمی نه ویل کیږي. نو اوس یو ځل بیا راځو لغاتونه تلفظ کوو. bake these pi pie drone او راغلی دی drone cute fa fame dre dream ice ice soup sue. The second guideline: if there is one vowel in a word, so the vowel sounds its short form. دوهم لارښوونه: که چیرې په یو لغات کې یو واول یا هم یو آواز لرونکی توری وي نو هغه واول یا آواز لرونکی توری لنډ تلفظ کیږي. دا چې څنګه اوس راځو مثالونو ته. مثلا په دا لغات کې یو واول توری دی HAD A. نو دلته د الفبا په شکل آواز نه ورکوي لکه په الفبا کې چې A ویل کېدی دلته هغسې نه دی. دلته لنډ ا آواز ورکوي had. دوهم دلته ای دی نو دلته ای د الفبا په شکل آواز نه ورکوي لکه څرنګه چې په الفبا کې ای ویل کېدی دلته لنډ آواز ورکوي bed. او همدارنګه آی یو اول توری راغلی دی دلته د الفبا په شکل چې موږ ویله همهغسې نه ویل کېږي آی نه ویل کېږي لنډ آواز لري هم هایم نه ویل کېږي آی هایم. او همدارنګه دا HAT ا نه ویل کېږي ویل کېږي لنډ آواز لري ځکه چې یو واول دی هیټ نه ویل کېږي. په دا لغات کې هم واول توری یو واول توری لرو نو خپل د الفبا په شکل آواز نه ورکوي لنډ آواز لري. دلته موږ یو دی سوم نسو ویل کې سوم نسو ویلی سوم دا سم ویل کېږي. مثلا دا لغات جې نه ویل کېږي جیم جم ویل کېږي. مثلا دا لغات BEND یو ای توری واول توری لرو پکښې نو دا ای خپل لنډ آواز لري بینډ نه بینډ وایو بینډ. او همدارنګه دلته آی دی یو واول توری لرو پاین نه ویل کېږي پین ویل کېږي. او همدارنګه په دا لغات کې هم یو واول توری لرو او دی نو او چې دا یو واول توری لرو په دا لغات کې نو خپل د اصلي الفبا په شکل آواز نه لري بلکې لنډ آواز لري. سنوټ نسو ویلی سنوټ او سنوټ نسو ویلی سناټ. او همدارنګه په دا لغات کې یو واول توری دی یو واول توری لرو نو یو خپل د الفبا په شکل یو نسو ویلی بوس نسو ویلی بس لنډ وایي بس. اوس راځو دا ټول لغاتونه یو ځای تلفظ کوو. had bed hem hat some jam band pen snot bus. ملګرو یوه خبره مو په یاد وي چې دا دوه لارښوونې مو وکړې دا ته ګایډلاینز یا لارښوونې وایي. دا قانون یا رول نه دی چې کټ مټ یا 100% همداسې وي. په دا کې اصطلاحات هم راتلی سي. مثلا هارټ زړه که موږ دا لارښوونې چې اوس مو وکړې که چیرې هغه ته په کتو سره دا لغات موږ وایو نو موږ باید دا ته هرټ وایو خو دا یو اکسپشن یا اصطلاح ده هارټ ویل کېږي. خو په یاد مو وي چې په ډیرو مواردو کې یعنې په 90% همداسې لغاتونه ویل کېږي چې ما تاسو ته وویل. ښه نو دوستانو که چیرې کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ زه حتما جواب در کوم. د ویډیو لایک مو هیر نسی. تر نوې ویډیو تر نوې درس په خدای پاک مو سپارم.
And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to